پر دې باندې د اسرائیلو ظالمانه بریدونه روان او د دې تر شا هغه ظالم چې د دنیا د بشریت ټیکهداري پر غاړه اخیستې ده هغه د دې په حمایت کې ولاړ دی هغه د پیسو مرستې د اسلحو مرستې د فوج مرستې دا اوس تاسو ولیدله چې د اسرائیلو په حمایت کې پر یمن باندې بمباري شوه او غواړي چې د یمن په حمایت کې په ټول منځني ختیځ کې یعنی د عربو په مځکه کې غواړي ټول عرب در برید لاندې ونیسي خدا نن بشر دوستی دا هغه د بشریت د حقوقو ټیکهدار دی په افغانستان کې تاسو وینئ بشریت قدر و احترام چې په افغانستان کې وشو په افغانستان کې دی ظالم دی خونخوار دی سپاک دی ظالم چې نو هغه ظلمونه یې وکړه شل کاله پر افغانستان باندې په دې ونه توانېدی چې افغانستان نسل یې له منځه وړی وای الله د ناکامۍ او شکست سره د سخت مقابله سره مخ کی شل کاله چې ظلم نو هغه وکړي شل کاله وروسته تاسو ولیدل په دې شل کاله کې چې د دې ظالم د دې خونخوار سره څوک ولاړ دا غزما او خلک سره ولاړ دې لا شوونه کول دا یې سترګې وې دا یې پښې وې دا یې لاسونه وه د دې په ذریعه باندې ظلم کاوه او دا هغه خلک وه چې زموږ پر دې مجاهد پر دې مؤمن پر دې مظلوم ولس باندې سخت ظلمونه یې وکړل د دې کافرانو په حمایت کې وکړل دې کافرانو وکړل شل کال خو لیکن دغه مجاهدین دي دغه علما دي تاسو نن رحم وګورئ نن شفقت وګورئ نن انسان دوستي وګورئ چې دغه د انسانیت دوستان دي کاغذ انسانیت دوستان تر دې اوسه چې په ټوله دنیا کې یو سړی دا وایي چې دې ظالمانو خپل دشمن وطنامو کې وبنجل د افغانستان د دلته دوه بنجان دي د امریکایان اوس موږ ته وایي زموږ امریکا د روغ سالم رایله کوي موږ بنجل روغ سالم رایله دا وایي رایله کوي وره د هغه وخت څخه دي در دې اوسه پورې یعنې در دې اوسه پورې هم ستا معافي نه ورته کړي مګر ستا هغې ټوله موږ معاف کړه چې ستا سره یې خدمت کاوه او موږ یې وژلو موږ بس معافي ستاسو په وژلو باندې په امریکایان خوشحاله کېږي کافران به خوشحاله کېږي خو تاسو موږ راوژنو دا دې نه زموږ قاتلان دي یو ځای په مسجد کې را سره اوسېږي په کلي کې را سره اوسېږي هېڅ نه ورته وایي اپ مو ورته کړې ده اپ مو عملي کړې ده زه د دې مجاهدینو سره ډېر خوشحاله یم الله دې جنتونه ورکړي چې د دې اپ د فرمان یې پوره اطاعت کړي دغه نظام دی دغه انسان دوستي دغه بشر دوستي ده دا بشر دوستي ده دغه د علماو نظام دی په سترګو باندې ورته وګورئ دغه د مسلمانانو نظام دی په سترګو ورته وګورئ دغه 2.5 کاله دی علماو نظام راوستلی دی د مجاهدینو طالبانو نظام راوستلی دغه د علم نظام دی تاسو وینئ په ټول افغانستان کې هېڅوک چاته ضرر نشي رسولی په تمام افغانستان امن امان دی یو څوک د چا خلاف نشي کولی څوک چاته تیزه خبره هم نشي کولی بشر دوستي خدا